هغه کسان دي دا خبره یاد وساتي کوم کسان چې د روژې په راتګ سره د الله د دې رحمت د میاشتې د مغفرت د میاشتې د برکتو او د جهنم څخه د ازادي د میاشتې په راتګ سره د ده په ژوند کې بدلون نه رالی دی بیا هم خپل رب ته متوجه سوی نه دی دی بیا هم د عبادت شوق نه لري دی پر هغه خپل مخکې اعمالو باندې روان دی هغه کردار دی هغه بغاوت دی هغه سرکشي دی هغه ګناهونه دی هغه اعمال دی دا کسان د مځکې پر سر بدبخته کسان دي دې ته خدای او د الله رسول شرع کړی ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام منبر ته خیږي پر اول زینه باندې پښه ږدي امین وایي بیا پر دومه باندې پښه ږدي امین وایي بیا په درېیمه صحابه حیران چې یا رسول الله مخکې بیا د صحابه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې مخکې منبر ته ختې دا رقم عمل دې نه و کړی د الله رسول فرمایي چې جبریل رالی الله تبارک و تعالی درو کسان ته شرع وکړه الله وایي زما د رحمت نه دي لرې هغه کسان په هغه کې یو کس هغه کس دی الله وایي چې د روژې میاشت راله دی الله ته متوجه نه سو د خپلو ګناهونو مغفرت نه وغوښتي د هغسې د ګناهونو ډک د روژې د میاشتې ووتي دا کس د خدای د رحمت نه لري او دا واوره کم وخت چې داسې د برکت میاشت راسي او ته بیا هم خدای ته متوجه نه سوې بیا هم ستا په اعمالو کې تغیر و تبدیلي نه راله هغه ته وې هغه د اعمال وه هم د سروزونه اورېدل هم د ناوړه فلمونه کتل هم د ویډیوې کتلې هم د دروغ ویل په معاملاتو کې د دوکې کولې غیبتونه دې کول یا داسې نورې ناوړې ګناوې دې کولې په دې پوه چې زما په ایمان کې خلل راغلی دی العیاذ بالله ځکه د ایمان د کمزوري یا د الله د ناراضګۍ یوه علامه دا ده چې الله بیا د خیر د کار توفیق درته نه ورکوي د هغه اهمیت د د زړه نه ووځي الله دې په دې کسانو کې نه حسابوي که راغلي هم یو په دغه روژه کې د خدای نه معافي وغواړئ ناامیده کېږئ مه الله ډېر مهربانه دی الله ډېر مهربانه دی په دغه روژه کې د الله تبارک وتعالی سره وعده وکړه چې خدای نور بس ته زه نه کوم ته ماته توفیق راکړه لهذا په روژه کې باید موږ د ډېره حده کوشش وکړو د داسې مجالسو نه ځان وساتو چې هغه د ګناه مجلس هغه د غیبت مجلس هغه د بهتان مجلس په هغه مجلس کې د مسلمان تذلیل کیږي یا د مسلمان سره د ظلم کولو توطیې او دسیسې جوړیږي د داسې مجلسونو باید موږ ځان وساتو ځکه حدیث دی روژه موږ څه ته وایو زموږ بعض کسانو په ذهنو کې دا ده چې روژه دا ده چې بس پیشلمۍ دې وکړي د سهار اذان وسو خوراک بند که څښاک بند که بس نور دغه روژه ده نه 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 حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي من لم یدع قول الزور هر هغه کس چې دروغ پرې نږدي په روژه کې غیبت پرې نږدي قول الزور کې علما دا وضاحت کوي چې د دې نه دروغ مراد دی بهتان مراد دی غیبت مراد دی دا مراد دی والعمل به او د دغه نجایز اعمال پرې نږدي دوکې کوي په دا مبارکه میاشت کې کاروبار کې غټ غټ خطرناکې دوکې کوي یا ظلم کوي د چا د مجبورۍ نه غلطې پیدا اخلي د الله رسول وایي په دې حدیث کې الله فرمایي فلیس لله حاجه الله وایي ما ته دا هېڅ باک نه راکوي چې زه ته زما په وړاندې وږي او تږي ګرځې دا ستا لوږې او تنده ما ته هېڅ په باک نه رسي نه زه د دې ضرورت لرم نه زه د دې حاجت لرم زما حاجت دا دی چې دا د تقوا میاشت ده اصل روژه چې کوم ده هغه دا ده چې سړی الله ته متوجه سي د منکراتو نه روژه ونیسي د غلا نه روژه کې د دوکې نه روژه کې د ظلم نه روژه کې د دروغ نه روژه کې د مسلمان سره د ظلم څخه توبه وباسي د اصل روژه ده اصل روژه حدیث کې دا هم راځي نبی علیه الصلوة والسلام لیس الصیام من الاکل والشرب روژه هغه نه ده چې سړی خوراک او څښاک پرېږدي بلکې روژه هغه ده چې سړی د لغو او د ښکنځلو د بېهوده خبرو د دې جنګو جدالو د دې ټول څخه ځان راوګرځوي دا اصل روژه ده بعض کسان په روژه کې ډېر نازک طبع هغه په روژه کې خامخا یا به عملي په یو شي به خامخا اخته لیکن دا کسان دی دا واوري په روژه کې باید د ښکنځلو د جنګ او د جدل څخه موږ ځان وساتو جنگ الله پاک جل جلاله نه خوښوي ښکنځل الله پاک جل جلاله د کسان ته ډېر سخت سرزنش کړی کوم کسان چې په ښکنځلو باندې دي
سهار پر 10 بجې د کوره راووځي، موټر یې سټارټ کړي، په بازار کې کمازې یو څوک د ده سره نږدې تېر شو، دی ښکنځل کوي، په کاروبار په ځای کې ښکنځل کوي. هغه خپلو مزدورانو ته یې سترګې رایستلي، خوله نه راګرځي چې هر څه په مخه ورته راځي. ولې؟ خو د حاجي صاحب روژه ده. واوره حاجي صاحب محترم، د روژې احسان پر بنده باندې مه اچوه، د روژې احسان پر مزدور باندې مه اچوه، د روژې احسان پر همسایه باندې مه اچوه، د روژې احسان پر مسجدوالو باندې مه اچوه، د روژې احسان د بازار پر خلکو باندې مه اچوه، د روژې احسان د هغه دکاندارانو څخه چې ته سوداوي کوې پر هغو باندې مه اچوه. دا الله تبارک وتعالی ستا څخه نه قبلوي چې ته په روژه کې یوازې د خوراک او څښاکو نشه پرې ایښې ده، نور چې تا څه کول، که د ښکنځل کول، که د سترګې ککرۍ ته ختلې وې، که د هر څه پوچ رد ویل، بیا به څوک تا ته غږ نه کوي. ولې؟ د حاجي صاحب روژه ده. الله وایي دې روژې ته زما هېڅ ضرورت نشته، دغه لوږې وطن دې هم در واخه، الله وایي دې ته زه حاجت نه لرم. ځکه ته قول زور نه پرېږدې، ښکنځل نه پرېږدې، مسلمان زیرېدل نه پرېږدې، د مظلوم مزدور سره ظلم نه پرېږدې، بدې وچپې ورته وایې. دا روژه نه ده. الله وایي دې روژې ته زه ضرورت نه لرم. در وکړ تاسې لیدلي په دې بازارو کې خلک په دې روژه کې څومره جنګونه کېږي. الله وایي دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، په دې کې باید ته څونه خوشحاله. ته د الله د رحمتو څخه په قهر راغلی، ته د خدای د مغفرت څخه په قهر یې. که دغه 11 میاشتې تا وخوړې، هر څه دې وخوړل چې ستا شوق یې دی هغه دې وخوړل، هغه دې وچښل. دا 1 میاشت چې الله پر تا خوراک بند کړي، ته بیا ځان دغه حال ته رسوي چې بلکل خلک وایي حواس یې د لاسه ورکړي، بیا د دې احسان پر خلکو باندې یې چې که نه. نبي علیه السلام وایي رب صائم، ډېر وخت روژاتي داره کم وي. دی چې وایي ما روژه نیولې ده، الله وایي د دې روژې څخه بل هېڅ الله ده ته نه ورکوي چې هغه ده چې لوږه وطن دې پر ځای نیسي. کومه لوږه وطن دې چې پر ځان یوړه بس هغه ده. نور د دې ټولې ورځې د روژې دا قدر ثواب هم الله ده ته نه ورکوي. وجه څه ده؟ دا کسان چې کوم دي د روژې کې د درواغو نه ځان نه ګرځي، د جنګ څخه ځان نه ګرځي، د ښکنځلو څخه نه ګرځي، د مسلمان نه زیرېدلو څخه نه ګرځي. همسایه زهیر کا، ګاونډی زهیر کا، په کاروبار په ځای کې همسایهګان تا ته مخ ته نشي راکړلی، مزدور خوارکۍ داسې ریږدي، ته ولې حاجي صاحب خدای نه جواب مې کړي، د روژې میاشت بیا به زه څه کوم؟ حاجي صاحب محترم، د خدای په خاطر ته هم بنده یې د الله. دا مزدوران ستا بندګان نه دي، دا د الله بندګان دي. الله پر دې قادر دی. واوره، الله پر دې قادر دی چې ستا پر ځای د مزدور کښېني او تا د مزدور پر ځای کښېني. هغه کسان چې په بازار کې پر سایکل سپاره یا پر زاړه موټرسایکلان سپاره یا په پښو روان او هغه ته ته ښکنځلې کوې، چپ رد ورته وایه یا لیړۍ والا ته ښکنځل کوې، دا واوره حاجي صاحب محترم، الله ډېر قادر ذات دی. الله پر خپل مخلوق باندې ډېر مهربان دی او سخته ډېره خوا یې په بدي شي. دا کعبه بیت الله شریف حدیث کې دا راځي، دا خدای نه خسته العیاذ بالله نړول ویرانول دومرې الله نه په قهر کېږي لکه د یو مسلمان زړه زیرول. تا خو په روژه کې ماشاءالله هر څه د لاسه ورکړي دي. ولې؟ خو حاجي صاحب روژه نیولې ده، په دې باندې الله ډېر سخت زیرېږي. پام کوه، الله پر دې قادر ذات دی چې د هغه چا څه سایکل واخلي ستا په موټر کې کښېني او تا پر سایکل نه، په پښو لا هم بیا قادر نه یې، په پښو باندې الله پاک جل جلاله دې شل وکړي، بیا بس کېږي. هغه په پښو چې روان دی هغه به ستا په موټر کې الله کښېني، تا به هغه حال ته ورسېږي چې د ملا پر تخته به پرېته، نه به دې خوله کار کوي، نه به دې ژبه، نه به دې لاس، نه به دې پښې کار کوي، ژوندی به حسابه کې شوی. ته د الله و قدرت ته هېڅ پام نه لرې، ته د خدای د قدرت څخه نه بیریږه، ته د خدای د قهر او د غضبه نه بیریږه. د خدای په خاطر په دې روژه کې نرمي وکړئ، په دې روژه کې د روژې احسان پر بندګانو باندې مه اچوئ، د روژې احسان پر خپل رب مه اچوه، د الله احسان وبوله، د خدای شکر ادا کړه چې الله تا ماته دومرې د مغفرت چانس راکړي، د جهنم څخه د ازادۍ چانس راکړي، ستا د رضا چانس راکړي. الله ته پر ما باندې